د منافق صفتونه هغه ځانګړتیاوې او خویونه چې هر انسان ترې باید په جدي ډول ځان وساتي. د قرآن کریم له ځینو آیتونو مې درته د منافقانو خویونه یا صفتونه راټول کړي دي. که غواړې له دې تباهي خوندي پاتې شي، دا صفتونه وپېژنه او ځان ترې جدي وساته. د منافق لپاره په دنیا او آخرت کې دردناکه او سخت عذابونه دي. په دې اړه هم درته وایم. قرآن کریم کې د منافقینو صفتونه خورا دقیق او په تکراري ډول باندې ځای ځای بیان کړي دي الله پاک. د دې لپاره چې مسلمانان د منافقینو په اصلي حقیقت او د دوی په پټو پلانونو او په خطرونو باندې پوه شي. ځکه منافقین د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي، د دوی په شان خبرې کوي، د دوی له توکم یا قومه دي، له دوی سره په جوماتونو کې لمونځونه کوي، له دوی سره حج ته ځي، د مسلمانانو خبرې اوري او په دې ډول د مسلمانانو له پټو رازونو او کمزورو ټکو خبرېږي او دا بیا د اسلام او د مسلمانانو د ضعیفه کولو لپاره استعمالوي. د منافق صفتونه په درې ډوله ویشل کېږي. یو عقیدوي صفتونه دي چې ډېر خطرناک دي، انسان پرې له اسلامه وځي که دا صفتونه چا کې له اسلامه یې باسي. تعبدي صفتونه دي او اخلاقي یا سلوکي صفتونه چې په درلودو یو انسان کافر کېږي نه، خو کبیره ګناهونه ترې ترسره کېږي. ځکه دا جزئي منافقت وي او د انسان په ورځني چلند کې. د عمر رضی الله عنه هغه ویره به مو په زړه وي، هغه کیسه مو اورېدلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې کسان وښودل چې دا منافقان دي. یو صحابي ته یې وویل، هغه نه پوښتنه وکړه چې د عمر نوم خو به پکې نه وي. نو منافقت ډېر خطرناکه شی دی. لومړی ډول د منافق لوی عقیدوي صفتونه دي. په دې کې لومړی د کفر پټول، په الله پاک د هغه په فرښتو، په پیغمبرانو او د آخرت په ورځ باندې منافقان ایمان او یقین نه لري، ترې منکر وي، خو په ښکاره د ایمان دعوه کوي. مسلمانانو ته داسې ښکاره کوي چې موږ خو پوره مسلمانان یو، خو په باطن کې دوی په الله پاک د آخرت په ورځ او په دغه نورو شاعري عبادتونو او مسایلو او عقیدوي مسایلو باندې باور نه لري. د دوی د خولې او د زړه خبره متفاوته وي. الله پاک ویلي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ځینې کسان دي چې وایي موږ ایمان راوړی په الله پاک باندې، په ورځ د آخرت باندې، خو دوی مؤمنان نه دي. دویم عادت او صفت د دوی مخادعه ده، دوکه کول او غولول. منافق دا فکر کوي چې له الله پاک سره او له مؤمنانو سره دوکه کولی شي. په دې خپل نفاق پټوي او خلکو ته ظاهرا ځان مسلمان ښکاره کوي. دا یو چل دی چې دوی کوي. الله پاک د دوی دغه پټه څیره رسوا کوي. الله پاک فرمایلی یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دوی هڅه کوي د الله پاک او د مؤمنانو د دوکه کولو، خو دوی نه دوکه کوي مګر ځانونه خپل، خو دوی نه پوهیږي، شعور نه لري دوی. دریم صفت د زړه ناروغي ده. دا صفتونه ځان ته ولیکئ او کوشش وکړئ کوم صفتونه چې په تاسې کې الحمدلله د مسلمانانو کې اکثره دا صفتونه نشته خو نور راځي. دریم د زړه ناروغي، د دوی زړونه دوامداره شک، کینې، بغض، ریا او یوازې د دنیا په مینه ناروغ وي. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. د دوی په زړونو کې ناروغي، الله پاک د همدې په سبب د دوی په زړونو کې ناروغي لا پسې ډېروي. څلورم، له دین سره بنسټیزه دښمني دوی لري او د کافرانو سره قلبي دوستي. له کافرانو او مشرکینو سره په ګډه د مسلمانانو په ضد باندې دسیسې جوړوي یا په خپله د اسلام سره دښمني کوي تر څو اسلام او مسلمانان کمزوري او کافران برلاسي شي. ډېر داسې خلک شته دی له کافرانو سره سخته مینه لري او له مسلمانانو کرکه کوي. الله پاک څه فرمایلی؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقانو ته د دې زیری ورکړئ چې سخت دردناک عذاب دوی ته دی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، هغوی چې کافران دوستان نیسي، ملګري نیسي، من دون المؤمنین، غیر له مؤمنانو نه یا د مؤمنانو پر وړاندې. الله پاک دې موږ او تاسې له دې وساتي. پنځم عادت، پنځم صفت، پنځم خوی د منافقانو چې دی لویي او تکبر دی او مؤمنانو ته د کمعقلانو فکر کول دي. کبر همدې ته وایي چې بل سړی سپک ګڼي او ځان درته لوړ ښکاري. د خپل دوه مخي توب له امله ځانونه هوښیاران ګڼي
او رښتینو مؤمنانو ته بیا د کمقلانو فکر کوي، په سپکه سترګه ورته ګوري. الله پاک څه وایي؟ قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. دې منافقانو کافرانو به ویل آیا موږ داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې د کمقلانو ایمان راوړی؟ شپږم، په دیني ارزښتونو ملنډې وهل او د شریعت د حاکمیت مخالفت کول. د الله تعالی په آیتونو او د هغه په رسول صلی الله علیه وسلم استهزاء کوي، ملنډې پسې وایي، سپکې سپورې ورته وایي، احادیثو باندې د قرآن کریم آیتونو باندې ملنډې وهي، ریشخندي پې کوي او په سپک نظر ورته ګوري. په ښکاره یا پټه د شریعت د حاکمیت مخالف وي او پر ځای د باطل او دغه انساني حکومتي نظامونو او د ژوند سیستمونو باندې دومره مین وي چې اسلام د شاتګ او مخنیوي د ژوند د عصریتوب او د مخنیوي لامل ګڼي. دوی د خپلو خواهشاتو مطابق هر شی ځان ته انتخابوي. ابي الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ایا د الله پاک په آیتونو پیغمبر باندې تاسې ملنډې وهلې؟ اووم عادت یې دا دی چې له جهاده په شا کېږي. د قربانۍ په وخت کې د جګړې په سنګر کې دوی مخاړی شاته ځي. اما د مدینې منافقان فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هغوی چې شاته پاتې وو، ناستو، جګړې ته نه وتلي له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، په دې باندې دوی خوشحاله وو. نو دوی د قربانۍ په وخت کې شاته کېږي. اتم صفت د یقین نشتوالی دی. د ایمان د اصولو په اړه په دوامداره شک او ژور تردید کې ژوند کوي دوی. دا وسوسه نه ده، وسوسه هر انسان ته وي، هر مسلمان ته وي. دغه حالت دی چې ته وسوسه په یقین بدلوي. هر کره دیني خبره درته بې منطقه ښکاري چې په قرآن او حدیث ثابته وي، دغسې مسایل ته دروغ ښکاري، منطقي درته نه ښکاري او بیا خلکو ته دا وایي. یو خو ستا ذهن کې شیطان د وسوسې دراچي، بیا چې ته خلکو ته وایي، دغه د منافقت خصلت دی. خلکو ته وایي دا دیني مسله ماته منطقي نه ښکاري، مسلمانان وروسته پاتې دي، دا دی هغه دی. داسې وروسته پاتې نه چې یعنې پرمختګ دغه دپاره هڅې نه کوي، بلکې یعنې سپک نظر کوي ته دین ته. نه هم بیا جاسوسي، مؤمنانو ته په کمین کې ناست دي، د هغوی خبرونه، د هغوی پټ رازونه دښمنانو ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا په اړه چې د مسلمانانو عیبونه لټوي ویلي دي، ای هغه کسانو، ای د هغه کسانو ډلې چې په ژبه اسلام راوړی دی خو ایمان یې زړونو ته نه دی ښکته شوی، د هغوی یعنې د مسلمانانو عیبونه مه لټوئ، مه یې پلټئ. دا صحیح ابي داود کې حدیث دی. لسم بیا د انصارو یا د صحابه سره کینه کول دي. په یو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ایمان نښه له انصارو سره مینه کول او د نفاق نښه له انصارو سره کینه کول دي. صحابه سره په ټوله کې دا عقیدوي مسایلو په نفاق کې. اوس راځم دویم ډول ته. په عبادت کې د منافق صفتونه څه دي؟ په عبادت کې سستی او د لمانځه ځنډول دا د منافقانو عادت دی. عبادتونه پر دوی همیشه بوج، د لمانځه ثواب او د نه کولو عذاب پروا نه لري. لمونځ ورته ډیر درون بوج وي، سخت کار ورته ښکاري. واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. کله چې دوی لمانځه ته پورته کېږي ډیر په تنبلۍ پورته کېږي، داسې دروند بار یې ورته لکه غر چې په اوږو وړي. په حدیث شریف کې د منافق د لمانځه صفت څنګه راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، وایي د منافق لمونځ داسې دی لکه ناست وي لمر ته، ګوري چې کله لمر ډوب شي بیا د ډوبېدو وخت یې راشي، بیا دا پاڅېږي او 4 رکعته په داسې ډول باندې کوي لکه کارغه چې په ځمکه خپله مښوکه لګوي، ټک 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 عجله کې، او د الله پاک ډېر لږ عبادت پکې کوي، یعنې په آرامش، په خشوع او د مؤمن په شان لمونځ نه کوي. منافق دغه خصلت هم په دغه کې راغلی دی چې څوک لمونځ ته په دغه ډول باندې چلند کوي، منافق صفت پکې شته. لمانځه ته همیشه هر لمونځ هغه اخري وخت کې کوي، کله چې لمونځ قضا کېدو کې بیا نو دا پاڅېږي لمونځ ته حرکت وکړي، یا مثلا لمونځ ورته دومره بوجي، جومات ته تګ ورته سخت وي او سنت لمونځونه پې بوج شي، ډېر وخت یې نه کوي، قصداً یې نه کوي. دا عادتونه ښه نه دي. بل عادت د عبادتونو کې د منافق څه دی؟ ریاکاري، ځان ښودنه. عبادتونه د دې لپاره نه کوي چې الله راضي کړي یا د الله پاک رضا ترلاسه کړي،
بلکې د دې لپاره کوي چې یوازې خلک یې وویني او صفت یې وکړي. هر عبادت، نفقه، صدقه چې ورکوي، زکات ورکوي، لمونځ کوي، خدمت کوي د خلکو، ټول کارونه د خلکو د چکچک او د خلکو د صفتونو دپاره کوي چې خلک یې صفت وکړي او د الله پاک د راضي کولو او د ثواب ترلاسه کولو پروا نه لري. یراؤون الناس، خلکو ته ځان ښودنه کوي، ریاکاري کوي. بل عادت د دوی دا دی چې د الله پاک ذکر نه کول. په دنیا دومره بوخت وي چې خپل رب ذکر ترې پاتې وي. ولا یذکرون الله الا قلیلا، دوی ذکر نه کوي د الله پاک مګر ډیر لږ. بل عادت یې بیا دا دی چې بخیلي او له صدقې یا ذکر کولو کرکه لري. دوی د الله پاک په لار کې مال لګول ورته تاوان او مالی زیان ښکاري او ډیر سخت بخیل وي، کنجوس. ویقبضون ایدیهم، او دوی خپل لاسونه داسې کلک تړلي چاته لاس نه ورکوي. او یا بل آیت کې راځي ولا ينفقون الا وهم کارهون، دوی نفقه نه کوي مګر دا چې داسې بد کار ورته ښکاري، کرکه لري د دې نه چې نفقه ورکړي، ډېر سخت ورته دا کار تمامېږي. دریم ډول بیا په اخلاقو او چلند کې د منافق صفتونه دي. روزمره تعامل کې لومړی شی دا دی چې دوی دروغ ډېر وایي، خبرې ټولې دروغ وي. دا د دوی تر ټولو ښکاره ځانګړتیا ده. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، الله پاک د دې شاهدي ورکوي چې منافقان دروغجنان دي. دوی بل عادت دا دی چې له وعدې سره وفا نه کوي، له وعدې سرغړونه کوي، وعده ماتوي، ژمنې ماتوي. الله پاک او خلکو سره چې کومې وعدې کړي هغه ماتوي. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه، دوی د خپلې وعدې او دا څه چې کړي دا شاته غورځوي او ماتوي. الله پاک سره وعدې کړي هغه ماتوي، مسلمانان سره وعدې کوي هغه ماتوي. بل عادت یې دا دی چې په دښمنۍ کې شخړه کې له حده زیات تیری کوي، له حده تیریدل دي. د اختلاف په مهال چې کله یو چا باندې ظلم کوي، تهمت کوي، مبالغه پکې کوي، زړه نه قرارېږي په دې چې زړه تش کړي په دوی باندې. وهو الد الخصام، دا منافقان ډېر سخت تیری کوونکي دي په دښمنۍ کې، په کینه کې، په بغض کې، په عداوت کې. د قرآن کریم په ترڅنګ د منافقانو دغه صفتونو په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 مشهور صفتونه د منافقانو بیان کړي دي. فرمایي 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. 4 خصلتونه دي چې په چا کې وي هغه خالص منافق دی، او په چا کې چې له دې ډلې یو خوی وي، یو عادت وي، یو صفت وي، د نفاق یو صفت پکې دی. څه دي؟ چې امانت ورکړل شي خیانت پکې کوي، چې خبرې کوي دروغ وایي، چې وعده یا تړون کوي ماتوي، او چې شخړه کوي نو له حده زیاتی پکې کوي، له حده تیری پکې کوي. دا 4 صفتونه په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي او هغه مخکې آیتونو کې د دوی دغه چلندي صفتونه بیان شوي وو. بل عادت د دوی دا دی چې د اصلاح په پلمه فساد کوي. کله چې ته ورته ووایې چې ګوره فساد مه کوه په ځمکه باندې، دوی وایي چې موږ خو ډېر ښه خلک یو، زه خو فساد نه کوم، فتنې خپروي. کله چې ورته وویل شي چې ورانکاري مه کوئ، دوی همدا ادعا کوي چې موږ خو اصلاح کوونکي یو. واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، کله چې دوی ته وویل چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، دوی موږ خو ډېر ښه اصلاح کوونکي خلک یو، نیکان یو، اصلاح کوونکي یو. په داسې حال کې چې اصلي څېره د دوی له نفاق او منافقت ډک کوي. په بدو امر کوي او له نیکیو منع کول، دا د منافق صفت دی. د بې حیایۍ خپرولو هڅه کوي او خلک له خیر منع کوي. الله پاک څه فرمایي؟ یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف، په بدیو باندې امر کوي خلکو ته او له نیکیو خلک منع کوي. همغه شیطاني خصلت دی. شیطان چې کوم صفت لري همغه د انسانانو کې د منافقانو کې. د باطن د فساد ترڅنګ په خبرو کې فصاحت وي د دوی، کېدای شي داسې فصاحت ولري، کېدای شي داسې اندامونه ولري دوی چې انسان پرې وغولېږي، مسلمان پرې وغولېږي، خو زړونه د دوی له منافقت او له ناروغۍ ډک وي. واذا رأیتهم تعجبک اجسامهم وان یقولوا تسمع لقولهم، ته چې د دوی بدنونه وینې تعجب کې چې خبرې یې واوري او خبرې هم ته اوري، شی چې وایي ته ورته غوږ نیسي. د دوی خبرې ډېرې فصاحت او بلاغت او هر څه نه ډکې، خو هماله منافقت یې په زړه کې. آیا منافق په دغه کړنو له اسلامه وځي؟ دا 2 برخې لري. یو لکه څنګه چې مې مخکې درته وویل
د منافق عقیدوي یا اعتقادي صفتونه دي چې له اسلام نه انسان وباسي. دا صفتونه چې په چا کې وي هغه انسان له ایمان نه خلاص دی. مثلا که څوک په ظاهره باندې ځان مسلمان ښکاره کوي خو په باطن یې ایمان نه وي، له پیغمبر سره کینه لري، د دین په اصولو دوامداره شک کوي، بې منطقه ورته ښکاري، په دینی شاعري دینی مسایلو باندې د قرآن په آیتونو باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې ملنډې وایي، سپکې سپورې ورته وایي، توهین یې کوي او ردوي، د کافر کلکه دوستي او د مسلمان دښمني کوي او ورته نور د نفاق عقیدوي صفتونه چې په چا کې وي دا انسان له دینه وځي. د داسې خلکو جزا بیا څه ده؟ د دوی لپاره دوه ډوله جزاګانې دي، یوه په دنیا کې او یوه په آخرت کې. په آخرت کې د دوی جزاګانې څه دي؟ د دوی دپاره په دوزخ کې د دوزخ په تل کې یوه کنده ده، تر ټولو ګرم، تر ټولو د ډېر عذاب ځای د دوی دپاره دی. د عذاب له پلوه د جهنم یا د دوزخ تر ټولو سخت منزل یا پوړی ځای دی چې تر ټولو ژور بیخ او تر ټولو زیاته ګرمي هلته ده. دا ځای هغو منافقانو ته ځانګړی شوی دی چې په ظاهره یو څه کوي، باطن کې په الله پاک د آخرت په ورځ او ایمان نه لري او د مسلمانانو دښمني کوي. د اسلام دغه صفتونه چې مې اوس درته بیان کفر پټوي او په څېره کې د مسلمانانو څېره ښکاره کوي خلکو ته. دا د هغو کافرانو له عذاب هم سخت دی چې په ښکاره باندې کفر کوي. الله پاک څه فرمایلي؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقان چې دي د دوزخ په کنده کې هغه تر ټولو لاندني پوړ کې دي او ته به د دوی دپاره مرستندوی ونه مومې. ځکه الله پاک فرمایلي په آیت کې چې بېشکه منافقان د دوزخ تر ټولو ښکته پوړ کې دي او ته به هېڅکله د هغوی دپاره کم مرستندوی، کم ملاتړ کوونکی، کم څوک ونه مومې، ځکه د الله پاک عذاب دومره خطرناکه دی د دوی دپاره. د دوی بله سزا څه ده په آخرت کې؟ په عذاب او لعنت کې تل پاتې کېدل دي، خلود دی په جهنم کې. الله تعالی دوی ته په جهنم کې د تلپاتې هستوګنې یا د تل پاتې کېدو او په لعنت د اخته کېدو ګواښ کړی دی. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. الله پاک له منافقانو سړیو، منافقانو ښځو سره او کافرانو سره چې وعده کړې ده؟ د جهنم د اور وعده کړې ده الله پاک له دوی سره، تل به پکې پاتې، هغه ورته بس دی، همدا عذاب همدا د دوی دپاره بس دی. الله پر دوی لعنت کړی دی او د دوی لپاره تلپاتې عذاب دی. الله پاک دې موږ او تاسې له دغې وساتي. بله جزا د دوی دا ده چې په دنیا کې دوی ډېر خیرخواهي، نفقې کوي، صدقې کوي، ښه کارونه کوي، خلکو سره مرسته کوي، چې هر څه کوي د دوی عملونه ټول فجعلناه هباء منثورا، د دوی عملونه باطلېږي، ټول دوړه وړه کېږي. د دوی د ټولو عملونو انجام دی چې ضایع کېږي او هېڅ ترې نه قبلېږي د دوی، ځکه دوی منافقان دي. په دغه کارونو کې مهم اخلاص او رښتینولي ده. اخلاص او رښتینولي د ایمان شرط دی. دا چې پکې نه وي اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک هم الخاسرون. دغه کسان دي چې په دنیا او آخرت کې عملونه باطل شوي او هم دوی رښتیني زیانمنان دي. بل په دنیا کې د منافقانو جزاګانې څه شی دي؟ دا خو اخروي جزاګانې وي چې منافقانو ته به ورکول کېږي. تر ټولو خطرناکه یې پوهېږئ څه دی؟ د زړه د ناروغۍ ډېرېدل. څومره چې دوی نفاق ډېرېږي هماغومره الله پاک د دوی په زړونو کې د شک، تنګي، کینه، بغض، عداوت او د الله پسې ډېروي، ځکه دوی د هغه عذاب مستحق شي چې تر ټولو سخت دی، الدرک الاسفل من النار دی. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. د دوی په زړونو کې ناروغي ده، د اسلام سره دښمنۍ، کینې، بغض، عداوت او د هر څه په خاطر مسلمانانو سره، او همدغې په خاطر الله پاک د دوی دا ناروغي لا پسې زیاتوي. بل عذاب د دوی دا دی چې د دوی پر زړونو باندې مهر لګېدلی. الله پاک د دوی په زړونو مهر لګوي، ښه شی ورته ښه نه ښکاري او بد ورته ښه ښکاري. دا د دوی جزا ده په دنیا کې. د منافقانو په زړونو الله پاک داسې مهر لګوي چې دغه ټولو خلکو ته الله پاک هدایت کوي، دوی ته یې نه کوي، ځکه دوی منافقان دي، دوه مخي دي، دوی د هدایت څخه محروم دي او په همدې دوی مجازات کېږي. ذلک بأنهم آمنوا
ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا په دې سبب چې بېشکه دوی ایمان راوړ بیا یې کفر وکړ. یعنې یو ځل چې یو څوک مسلمان شو د ایمان اعلان یې وکړو بیا په زړه کې کفر نه ساتي، منافقت نه کوي د الله سره، نو د دوی پر زړونو مهر ولګول شو او دا ځکه چې دوی نه پوهیږي. په دنیا کې رسوایی او عذاب د دوی بل دنیوي عذاب دی، جزا یې ده. ځینې وخت دوی په دنیا کې د خپلو مالونو او اولادونو له لارې سخت عذابېږي، په عذاب ککړ کېږي. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې تا دې د دوی مالونه او اولادونه حیران نه کړي، بېشک الله خو دا غواړي چې د همدغه اولادونو مالونو او د نورو په سبب باندې دوی ته په دنیا کې عذاب ورکړي. د منافق بل دنیایي جزا او یا سزا رسوا کېدل او د رازونو افشا کېدل دي. الله تعالی د دوی د پټه خبیثه څېره دا رابرسېره کوي، دا راښکاره کوي او دا دوی نشي پټولی. دوی چې کوم رازونه پټ کړي الله پاک دا راوباسي. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. خاندئ، ملنډې وهئ، د خپل مجلسونو کې په دین او د الله پاک رسول باندې ملنډې وهئ، خو الله پاک دغه هر څه رسوا کوي. ملنډې ووهئ، بېشک الله پاک د هغه څه رایستونکی دی چې تاسې ترې ویرېږئ. بل دغه دا دی چې د دوی بخښنه نه منل کېږي. منافقان چې صحیح توبه ونه باسي، د منافقت اخلاص او دغه نه توبه ونه باسي، د دوی بخښنه وروسته د دې چې دوی مړه شي الله پاک نه مني. په دنیا کې که دوی واقعا توبه وباسي الله پاک یې مني، خو که دوی په دغه منافقت مړه شو د دوی دپاره حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا هم کفایت نه کوي. د منافقانو لپاره بخښنه غوښتل هیڅ ګټه نه کوي. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. که ته د دوی لپاره بخښنه وغواړې، الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي، او یا یې ونه غواړې یو شان دي. که ته اویا ځله ورته بخښنه وغواړې نو الله پاک به یې هیڅکله ونه بخښي. بل سخت عذاب د دوی دا دی په دنیا کې چې د جنازې له لمانځه نه دوی پر دوی باندې د جنازې لمونځ نه منع کېدل دي. مؤمنان د دوی په جنازو باندې له لمونځ کولو منع کړل شوي دي. که یو څوک واقعا ثابت شي چې مؤمن دی، خصوصا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې اوس خو کېدای شي پټ شي، چاته ښکاره نه شي، هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شوي و چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دوی باندې په دغه کافرانو کې، په دغه منافقانو کې چې څوک مړه شي هیڅکله پرې د جنازې لمونځ مه کوه او نه یې پر قبر درېږه. دا منافقان دي. عبدالله ابن ابی ابن سلول د دوی مشر او نور منافقان هم چې د احد له جګړې شاته شوي وو، نورو جګړو کې غزواتو کې دوی شاته کېدل او مسلمانانو منځ کې به ویره، رعب او ډار اچوه. کوچنی نفاق له لوی سره توپیر لري، لکه دروغ ویل، وعده خلافي، امانت کې خیانت او نور د نفاق په کوچنیو صفتونو کې راځي چې انسان له اسلامه نه وباسي، خو ګناهونه یې کبیره دي او خاوند یې فاسق وي، ګناهګاریږي. یعنې یو صفت چې چا کې، دوه صفته چې چا کې د نفاق کې چې وعده نه باندې عمل نه کوي، دروغ ډېر وایي، کنځا ډېرې کوي او خبره وعده چې کوي نه یې پوره کوي. دغه ځینې صفتونه په اکثرو انسانانو کې یي، مسلمانانو کې مې. نو دغه صفتونه چې په چا کې هڅه وکړئ چې دا له ځانه لرې کړئ، ځکه دا د منافقت او د نفاق صفتونه، خویونه، عادتونه دي. نو همدې ته سخت عذاب دی، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. ولې له ځانه ریښتیني مسلمانان نه جوړو، ریښتیني مؤمنان نه جوړو؟ که غواړې ریښتینی مؤمن شې، ما په دې اړه بله ویډیو جوړه کړې ده، د مؤمنانو صفتونه مې پکې بیان کړي دي. هغه دلته عنوان یې درته لیکمه، دا ویډیو په یوټیوب کې، فیسبوک کې لټولی شي، زما پر پاڼو به وي، دا وګوره، ډېره زیاته مهمه ویډیو ده. د دې د مؤمن اړخ ویډیو ده. دلته د منافقت صفتونه مې درته ویل، د نفاق او د منافق صفتونه، هلته د مؤمنانو صفتونه چې رښتیني مؤمنان څوک دي، هغوی چې د جنت وارثان کیږي، هلته مې درته بیان کړي دي. لاشه هغه ویډیو مو وګوره که دې نه یې کتلې. نو راځئ ټول دعا وکړو چې الله پاک دې موږ او تاسې د منافقانو له ډلې نه حسابوي. الله پاک دې موږ د نفاق
له عادتونو، خویونو، صفتونو نه خوندي وساتي. دا واقعاً تباهي ده. الله پاک دې موږ او تاسې ټول ترې وساتي. السلام علیکم.